رئیس صاحب مېلمانه مې راوستو. په خیر راغلی په خیر راغلی. السلام علیکم رئیس. خیر جوړ په خیر. انا قربان شه. قرارې دي. رئیس صاحب مونږ تیار یو چې امتحان ورکړو. مننه. تاسو ته خو معلومه ده چې زموږ د ټیم لپاره یو انجینر پکار دی او تاسو دوه کسان استئ. خو زه به تاسو دواړه نه امتحان واخلم چې هر یو کامیاب شو زه به هغه انتخاب کړم بل به نه خفه کېږي. اکبره ته ورځه دې ته سیاح راوړه. سمه ده رئیس صاحب. انجینر صاحب ستا نوم؟ زما نوم ساحل خان. ساحل خان مبارک شه. ته زموږ د ټیم غړی شلې او وروره په بخښنې سره ته زموږ د ټیم برخه نه شلې. رئیس صاحب وبخښئ یو پوښتنه لرم. رئیس صاحب موږ دواړه له انجینرۍ څخه فارغه یو او تاسو زموږ د مسلک اړوند هېڅ بحث ونه کړ. یوازې موږ او تاسې عمومي خبرې وکړلې. نو بیا څنګه معلومه شوه چې هغه مو وګماره او زه مو رد کړم؟ آفرین. زه به درته لامل ووایم. ساحل چې کله نوشابس که اول ورته تاریخ وکته او وروسته یې مارکیټینګ یې وکته چې د ده کیفیت ډېر دی او که کم بیا یې نوش جان که او تا سر له واره وسکه. لومړی چې څوک یو کار کوي اول باید تجربه ترلاسه کړي او بیا اقدام وکړي. رئیس صاحب شان زما ملګری دی او زما همصنفی هم دی او د ډېرو ښو اخلاقو خاوند دی. نو که کېږي دې ته هم زموږ په ټیم کې ځای ورکړه. انجینر صاحب زه په هر څه باندې ښه پوهېږم. فعلا موږ ته یو انجینر پکار دی او که بل د ضرورت شو شان به راوغواړو. مننه. صحیح. د خدای په امان.